ښه دوستانو نن به د پیرس ښار هغه مشهور ځای ګورو چې کوم ته د ورځې لکونو تعداد سره خلک راځي. د سړک نه وړم د مخامخ کیله ته ځو. دا غټه یو تاریخي کیله ده، بهر ډېره ښه رسټورنټ یې ډېر ښه ځایونه یې جوړ کړي. دننه به هم ځو، خو اول دغه یو جوړه ناسته وه، خپلې کیمرې ته لاس روچت کو، نو زه هم ورته ودرېدم. بلا خلک ناست دي، ځینې کیمره مني ځینې نه مني. خیر موږ پې تېرېږو. دا ټول سیلګري دي، رستورنټ یې، هوټل یې، میټرو، ټرینونه او تر دې چې تیاري یعنې جهازونه هم په سیلګرو باندې مصروفه دي. همدغه وجه ده چې یورپ دومره مخکې لاړو چې د هر کال د یورپ هر ملک ته تقریبا 40 میلیونو شاوخوا خلک سیلګري راځي. نو حساب وکړئ چې دا دومره خلک راځي او دا دلته ځان سره زر ډالر هم راوړي، نو څومره ګټه دې ملکونو ته راله. نو موږ همدغه غواړو چې دغسې یو سیستم زموږ د عیشه د غریبو ملکونو کې هم جوړ شي. نو زموږ نه د دې درنو روپو خلک به راشي، په یورو په شکل، د ډالر په شکل، او زموږ ملکونو کې به مصرف وکړي. نو په دغه طریقه زموږ بېروزګاري او غریبي دواړه ختمېدی شي. خو هغې شیانو دپاره مخلص حکومت په کار دی چې چېرته غلا نه، ظلم نه، زیاتې نه، امن نو دا خلک به بیا راځي. خیره خو یو ډېر غټ داستان دی. دغه ګوره بهر تاسو ولیدل چې هوټل رستورنټ یې څومره ښه سیسټم یې جوړ کړی، او دننه د هېڅ شی نه دی. که تاسو فکر وکئ یو پخوانۍ کیله ده او دا به مخکې چېرته ډېرې لارې ګودرې وي، پکې نو ټول میدان یې وله ښایسته فرش کړی دی. دغه تورې سپینې دا پټې چې ګوري دا موړې، دغې باندې خلک ودرېږي او ویډیوګانې او تصویران وباسي. او البته دغه ځای کې ما دلته ډېر لیدلي دي چې په دغه ځای کې د یورپ دپاره کمرشلې هم جوړېږي، اف ټایم چې ورته وایي، د جوسو، د کریمونو، د شیمپوانو، دلته ماډرن جینکۍ هم راځي. نو دلته ما ګورو په ټي وي باندې چې دلته ډېر اف ټایمونه کمرشلې هم د کپتینو دپاره جوړېږي چې مختلف مشهورتیاګانې پکې کوي. ګوره دا چراغونه ځوړند کړي چې مازدیګر شي دا زیړي، سپین نه زموږ لیټ هم خو سپینې، دا زیړي. دا دیوالونه هم که خیال کړي دا ټیل هسې هم زیړ دی، نو دا ټول بالکل ګولډن ښکاري. هغه یو ځان ته بیا خوند کوي. او دلته به تاسو نور هم څه وګورئ، واپسۍ کې بیا به هر زو بار درته زه نور هم څه ښیم. دا مخامخ ښکلا ګوري د دې بلډینګ هرې خوا ته، دا څلورو خوا نه دا بهر دوکانونه دي، مارکیټونه دي، هوټل رستورنټ یې څنګه چې پیرالو، او دننه دا غټ میدان دی. ګوره دغه شی جوړ کړی، یو ښایسته برنډۍ جوړه کړې ده او پاک صفای ساتلی دی. او ګوره خلک راغلي په سیکل و پیدل، دغه د اوبو د آبشارونه یې پکې جوړ کړي دي. ورته خلک ناست دي وروره، بس مازدیګر وخت یې انجوای کوي د خپل ملګرو سره، د فیملی سره، د بچو سره راغلي دي مختلف طریقو سره. کله کله ده کې د کالج د یونیورسټو سټوډنټان هم ټول راځي، بسونه ډک ډک راځي د دغه ځای وزټ ته چې کله د دې ته یو مشخص ورځې ټاکلي. نو مختلف د ګوره د اوبو دا بالونه د سټیلو دي سپک دي، د اوبو د پریشل سره دا ګرځي تاویږي، اچمه کوئی کیمرې نه راخلي که نه. او ګوره یو ترور سره ناسته خپل سټیډي کوي، سپیم راوستی، د اوبو شرار اوري، بس دومره خوند کوي د اوبو دا شرار، لکه سړی چې د توت لاندې ناسي نری نری او یو څوک ورته رباب وي اوري. نو د دې نه هم دی یو ښه انجوای اخلي. هر ځای چې وګورې نو ډېره ښکلا او ډېر ښایسته ځای جوړ کړی. زه کله کله د دې وګورم، دا ګوره داسې د سونو کالونو زوړ ځای نه دی، یو نوی ځای دی. بس مثال 30 کالو به ساتلی دی، اوس یې څومره کار اخیستی دی. د یو معمولي او د چټي ځای نه او د چټي شي نه دی دومره کار واخلي چې د ورځې ورته لکونه خلک متوجه کړي او راشي. بیا که موږ خپل د ایشیا هیوادونو ته وګورو نو هغه کې ډېر غټ تاریخ پروت دی، ډېره غټه ښکلا پرته ده. خو وروره بس څه ووایو، ګر چاپېره ظلم دی، هغه شیانو ته چا خیال نه دی. ګنې د ایشیا ملکونو له چې قدرت څه ورکړي دي چا ته هم نه دي ورکړي. ګوره یورپ ټول انساني لاس جوړ کړی ځای دی، او ایشیا غریب ملکونه ټول د قدرت د خوا نه یو تحفه ده چې موږ ته میلاو شوې ده، خو هغه نه موږ هېڅ فایده وانخیست. ګوره دغې برانډو د ستنو منځ کې دغه خلک لګیا دي، ټیک ټاک یې جوړوي، ویډیوګانې کوي، نږدې ورځو درته ښیم. هر سړی که تاسو وګورئ په ویډیو کې، په تصویر کې مصروفه دی، ولې چې ټول په وزټ راغلي، د شمارو ورځي ورسره. نو کوشش کوي چې څومره په لږو ورځو کې ډېر نه ډېر ځای په خپله کیمره کې را سنبال کړي، نو دغه به دې ځان ته یو کامیابي ګڼي. نو د کم شیونو کم ځایونه یې کار اخیستی دی. هغه ورځ مې یو ویډیو لیده وي د باچا خان، فخر افغان باچا خان وایي چې کله پیدا شو د هغه زانګو، هغه توشک او بالښ، هغه او واړه چې ماشومانو ته کم شیونه جوړېږي، هغه وایي اوس هم په یو ځای کې پراته دي، او کم کور کې کم کټ کې چې پیدا شوی هغه هم نو چاله پته هم نشته دی. اوس همدغه تاریخ که چېرته د دې خلکو سره وی، د سړي د پښتنو دپاره یو ډېر مشهور خلک تیر شوي. دا ګوره ټیک ټاک میک ټاک یو شی نه جوړوي، خو خیر دی به مصروف وي. نو هغه شي له زه سوچ جوړم ملک، اوس همدا موقع دلته په یورپ کې چا سره وه، او دومره د یو تاریخي سړي چې د کام ته
خواري محنت کړی او هغه څه ورته وایي ډېره قرباني کړي او دومره یو قیمتي شي نه هغې سره پراته وی نو دا بیا په یو شیشه کې بند کړی وی او 500 روپۍ یې پې ټکټ لګولی وی ښه لاره به وله جوړه کړې وه یو مشهور ځای کې به یې لګولې وه هغه به پارک کې وي او کار پارکینګ به ور بار به دوکانونه او رستورنټ وي دنیا به ورته راتله دوی هم همداسې واړه واړه شیونه رانیولي دي پوه شوې او یو غاړ شی یې ترېنه جوړ کړی دی وروره بس او هغه ته خلق راځي د دنیا ټول نه غټ میوزیم په پیرس کې دی او هغې ته چې ورننوځي که نه نو چې شی دي پکې مات لوښي لرګي او ماتې کرسۍ او بس دغه دا شیونه پکې پراته دي او ایوارډ یې څومره غټ ورکړی چې د دنیا ټولو نه غټ میوزیم دی داسې وړو وړو شیونو نه خلکو ډېره فایده اخیستې ده او بدبختانه زموږ د یو شي نه کمه ګټه او لاسته راوړنه نشته خیر دغه ځای ته وراتو شو ویزټ هم وکړو دا بلا خلک راځي څوک ځي څوک راځي موږ هم چې چېرته تېرېږو یو تاریخي او ښایسته ځای وګورو د تاسو سره شریکو نو خپل نظر ما سره په کامنټس کې هم شریک کړئ او انشاءالله په وخت په موقع چې څومره تاریخي ځای نه نو کوشش به کوو چې هغه زه خپل ځوانانو ته وښیم ورسره به کاروباري ایډیا باندې هم ګپ لګو فی الحال خدای په امان